السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټول ملګرو ته په هیله چې ټول به اتره کې روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تان یم هیله مند یم چې زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت ورسیږي ملګري پوښتنه م کړې بار بار یې پوښتنې کولې ویلې چې زه خپل موبایل باندې ویډیو وکړمه کوالټي یې صحیح نه راځي او که عکس هم اخلم صحیح کوالټي کې نه راځي نو که څوک غواړي چې د خپل موبایل باندې ریکارډینګ کوي د یوټیوب لپاره ویډیو کوي د ټیک ټاک لپاره ویډیو کوي ولې هغه کوالټي کې چې دی غواړي نه راځي یا ټیک ټاک یې کله جګوي هغه کوالټي چې خلک یې وګوري نه راځي نو دغه کوالټي د کمری درسره های کوي په دې خاطر چې تاسو که چیرې ویډیو کوئ په موبایل باندې ښه کوالټي راځي بیا که یوټیوب ته پورته کوئ ویډیو کوالټي ښه کوالټي وي که ټیک ټاک ته پورته کوي ښه کوالټي وي که انسټاګرام ته پورته کوي ښه کوالټي کې ویډیو وي صحیح ده ملګرو د کمرې کوالټي ښه وي راځم په ویډیو شروع کوم ویډیو شروع کولو نه مخکې یو یادونه کوم چې چیرې زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل لازمي لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او د بیل آیکن کې ترڅو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت دررسیږي او په دغه چینل کې هره ورځ ټکنالوژیکي اړوند بېلابېلې معلوماتي ویډیوګانې تاسو کتلی او زده کولی شئ تاسو به راسئ موبایل سیټینګ ته صحیح ده ملګرو موبایل سیټینګ ته راغلی چې غواړئ موبایل د ویډیو کوالټي بهتره کړئ لوړه کړئ نو دلته به سرچ بار کې ملګرو دلته تاسو هر کله موبایل کې دلته سرچ بار راځي صحیح ده ملګرو هر موبایل کې سرچ بار موجود وي دلته هم سرچ بار شته سرچ بار باندې زه ورته کلیک اخلم که چیرې زه د اپشن له لارې داخل سم بیا ځینې ملګري وایي چې ما موبایل کې دغه سیټینګ نشته دغه اپشن نشته صحیح ده ملګرو په دغه سرچ بار ورته کلیک اخلم لیکم ورته کیمرا صحیح ده کیمرا دلته ما ته راواخیستل دوه اپشن یې ما ته راواخیستل نو د دغه ریکارډینګ کومه که نه ویډیو کوم غواړم چې ویډیو هغه صحیح راسي کوالټي صحیح راسي ریکارډینګ لیکلي ریکارډینګ فاوند کیمرا ویډیو ویلې دغه کله ریکارډینګ کوي د کوالټي د کوم ډول وي صحیح ده ملګرو دغه ته راځو دغه ویډیو ریزولوشن ته راځو صحیح ده ملګرو دغه زه راته وښایم ځینې ملګري یو یادونه کوم چې ویډیو ښه په دقیق ډول وګورئ طریقه ته زده کوئ بیا ځینې ملګري زر وګوري بیا وایي چې دا طریقه یې موږ زده نسو ملګرو دا وګورئ تاسو ټولو موبایلونو کې به میډم کې وي صحیح ده زما موبایل کې میډم کې ده ما هی کړی و بېرته میډم ته کړه ځکه تر څو تاسو هم پوه سئ دا میډم کې ده ټولو کې میډم وي صحیح ده ملګرو تاسو به های ته راولئ دغه ته به یې راولئ صحیح ده ملګرو زه به د هغه رنګ بدل کړم های ته به یې راولئ صحیح دغه لومړني ته به یې راولئ های که لومړی و کار هغه کې و په پوزیشن کې و دلته ملګرو که لیکلي تاسو یې ګورئ دلته لیکلي 250 او دلته 180 یعنې یوټیوب ته کله ویډیو جګېږي یا ټیک ټاک ته جګېږي 180 پر 14 وي صحیح ده نو دغه اولین ته به داخل کړئ که چیرې دې نه بعد تاسو په کیمره باندې ویډیو کوئ د یوټیوب لپاره ویډیو کوئ د ټیک ټاک لپاره یې کوئ انسټاګرام لپاره یې کوئ د ویډیو کوالټي اعلی درجه کې وي نو بیا تاسو کولی شئ چې ډېر لیدونکي مو لرئ ډېر لیدونکي جذب کړئ که غواړئ چې د کیمرې کوالټي ښه شي نو دغه طریقه ده ویډیو مو هیله مند یم چې کتلي اوسي که ویډیو مو خوښه سوې ویډیو ته لایک ورکړئ چینل سره سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې شېبې الله مو مل شه